د هلمند ولایت د عامې روغتیا ریاست له لوري په ندالي، ګرشک او سنګین ولسوالیو کې د شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ په لګښت د 3 نویو روغتیايي مرکزونو د جوړېدو چارې پیل شوې. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نقیب الله فاتح په دې اړه وویل د دغو روغتیايي مرکزونو د جوړېدو لګښت شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ دي چې د عامې روغتیا وزارت له بودیجې څخه ورکول کیږي او موخه یې په لرې پرتو سیمو کې د روغتیايي خدماتونو پراختیا او خلکو ته د معیاري درملنې اسانتیاوې برابرول دي. نوموړي زیاته کړه یا د روغتیايي مرکزونه چې په 3 ولسوالیو کې جوړیږي په بشپړېدو سره به زرګونه اوسیدونکي د خپلو سیمو په کچه روغتیايي خدماتونو ته اسانه لاسرسی ومومي او د درملنې لپاره به نورو سیمو ته د تګ اړتیا کمه سي. بل ورته د یادو ولسوالیو اوسیدونکو د دغو پروژو له پیلېدو هرکلی کړی او وایي چې د روغتیايي مرکزونو د جوړېدو ترڅنګ ورته د کار زمینه هم برابره شوه او غوښتنه یې وکړه چې په یادو سیمو کې ورته نوري روغتیايي پروژې هم پلي کړي. د یادونې وړ ده چې د عامې روغتیا ریاست له لوري په تیر کال کې هم لسګونه روغتیايي مرکزونو ته مجهزې ودانۍ جوړې شوې دي.